په کراچئ کې پولیسو په هغه ریسټورانټ یعنی هوټل باندې چاپه اچولې ده چیرته به چې نشهیي مواد خرڅېدل او جنکۍ او هلکانو به هلته ګډه فحاشي کوله او هر قسم ناروا کارونه به یې کول. دا چې نور یې څه کړي دي ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو. د خان کلیک په یو نوي او معلوماتي ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او نور ښایسته معلومات تاسو زموږ په ویب سایټ خانکلیک.com باندې هم کتلی شئ. د پاکستان په کراچئ ښار کې پولیسو په یو ریسټورانټ یعنی هوټل باندې چاپه اچولې ده چې پکې د 10 نه زیاتې جنکۍ گرفتار کړي دي. د پاکستانی رسنۍ باغی ټي وي د رپورټ له مخې د کراچئ په علاقه کې د سایډ سپر هایوې پولیسو په یو ریسټورانټ باندې چاپه لګولې ده چې په دغه هوټل کې د نشهیي موادو خرڅولو او د فحاشۍ اډه خلاصوه. پولیسو په خپله کاروایی کې ویلي دي چې له 10 نه زیاتې جنکۍ او هلکان یې گرفتار کړي دي. د سپر هایوې تاڼې ایسیچو محمد مټل د خپلو پولیسو سره یوځای د جمالي پل سره نږدې په یو ریسټورانټ کې چې هلته د نشې خرڅولو او فحاشۍ اډه شروع وه په هغې باندې چاپه لګولې. د کاروایی په دوران کې هغه خلک نیولي دي چې نشهیي مواد یې خرڅول او فحش کارونه به یې کول چې په دې کې هلکان او جنکۍ هم شامل دي. پولیسو د دغه کاروایی نه وروسته ویلي دي چې په ډېر لوی مقدار کې نشهیي مواد نیولي دي. د دغه ریسټورانټ او اډې مالکان په وخت باندې تښتېدلي دي خو پولیسو دغلته موجود یو څو ملزمان نیولي دي او ویل کېږي چې د تښتېدلي مالکانو د نیولو لپاره هم کوششونه جاري دي. دوستانو واضح دي وي چې د کراچئ په مختلفو علاقو کې په ډېرو ځایونو کې دغسې د نشهیي موادو خرڅولو او د فحاشۍ اډې شروع دي. د ځوان نسل داسې بیټکونه جوړ شوي دي چې په هغې کې دغسې ناروا کارونه کېږي. د دې نه مخکې هم د کراچئ او د لاهور په مختلفو ځایونو کې دغسې پیښې مخې ته راغلي دي. اوس مهال عموما په هوټلونو کې داسې کېږي چې ځوانان جنکۍ او هلکان هلته ورځي ځانونو ته کمرې نیسي او هلته هر قسم ناروا کارونه کوي. پولیسو په خپلو خبرو کې ویلي دي چې موږ د دغسې خلکو په خلاف سخت کاروایی شروع کړې ده او هر چېرته چې موږ دغسې خلک ونیسو د هغوی په خلاف به سخته کاروایی کیږي. دوستانو دا خبر تر همدې ځایه که غواړئ چې د سیمې او د نړۍ له حالاتو مو خبر وساتو نو زموږ چینل خان کلیک در سره خامخا سبسکرایب کړئ او له نورو ښایسته معلوماتو لپاره در سره زموږ ویب سایټ خانکلیک.com هم کتلی شئ او تاسو ښایسته معلومات ترلاسه کولی شئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.